د خاله د مور ترو خور ګوره خو بیر ده دغه خبره ده پسې د مور خور خاله حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي مبارک راغی چې د ما نه خو یو لویه ګناه شوې ده توبه به مې خدای پاک قبوله کړي که نه دغه نه مخکې اول خو لنډ حدیث ده چې خاله په منزله د ده خاله په منزله د مور ده دا دوم روایت کې د دغې خبرې ښه تفصیل چې یو سړی نبي علیه السلام ته راغی چې ما نه غټه ګناه شوې ده الله به مې توبه قبوله کړي ده ورته ویلې مور لرې وایي نه مور خو مې مړه ده وایي خاله لرې د مور خور د ژوندۍ دا شته ده ویلې هو وایي ورشه د هغه سره نیکي وکړه خدای به دې توبه قبوله کړي ځکه خاله په منزله د ده اوس دلته خبره دا ده انسان نه چې ګناه وشوه د ګناه نه چې په اخلاص سړی نادم شي پښیمانه شي توبه وباسي الله یې ګناه معاف کوي دا سړی خو تائب و راغلی پښیمانه ده خپله ګناه باندې پښیمانه ده خو نبي علیه صلات وسلام ورته وایي چې ورشه د خالي سره کومک وکړه احسان وکړه خدای پاک به دې ګناه معاف کړي دا یې څه په خاطر وای دا د دې وجه نه انسان د چې ګناه وشي کله د انسان توبه وباسي خو زړه یې نه مطمئن کېږي چې دا ما توبه وخت قبوله یې که نه خو چې یو څوک بیا یو د نیکۍ یو لیار ور وښیي چې دومره صدقه وکړه زړه په یې مطمئن شي وای نبي علیه السلام د دې د اطمینان قلبي دپاره ورته ویل که نه یې ګناه خو الله تعالی په ندامت معاف کړه په توبه باندې معاف کړه خو د دې دپاره چې زړه کې اطمینان پیدا شي ورشه د ترور سره نیکي وکړه نو که سړي نه ګناه وشي ورشه د مور پلار سره یو وارې تایب شي بیا سره له هغه نه ورشي مور پلار خدمت وکړي احسان وکړي د هغو دعا یې وکړي چې خدای پاک زړه یې مطمئن کړي چې انشاءالله خدای پاک غفور رحیم ده الله به یې معاف کړي یا د دې وجه نه یا د دې وجه نه انسان چې ایمان او تقوا لري په زړه کې نور وي چې ګناه تر وشوه په زړه کې تور داغ پیدا شي اوس نو چې توبه یې ویسته د توبې باوجود انوارات په زړه کې نه وي نو ځکه سکون نه پیدا کېږي د استطاعت ته ضرورت ده چې نیکي وکړي چې بیرته نور پیدا شي موږ تاسو ته بیا مسله را روانه ده د حیض په حال کې سړي د خپلې بیبي سره جمعه وکړه نبي علیه السلام ورته ویل چې صدقه دې وکړي صدقه خو کفاره نه ده صدقه خو کفاره نه ده کفاره خو ګناه داسې ګناه ده چې هغه به توبه تر باسي وایي د دې دپاره چې صدقه وکړي بیرته زړه کې نور پیدا شي زړه کې سکون اطمینان ذاتي پیدا شي وسیله شي الله ته د هغه په برکت توبه ذاتي ښه قبوله شي حکم دا ثابت شو چې خالان په منزله د ذوي الحقوق دي که نه اوس به چې ابر البیر چې د پلار قریبان دي خو د مور هم دغسې قریبان دي د مور خور په منزله د مور شوه د پلار ورور په منزله د العم سن و ابن په منزله د پلار نو سړی چې یو وارې پلار پېژني د پلار ورور به هم پېژني د پلار قریب به هم پېژني چې مور پېژني د مور قریبان به هم پېژني چې ښځه پېژني د ښځه قریبان به پېژني چې مېړه پېژني د مېړه قریبان به پېژني چې استاد پېژني چې پیر پېژني د هغو به قریبان هم پېژني